ډېرو محترمو پښتنو ورونو خویندو سلامونه او نیکې هیلې. د ډېر وخت نه موږ د دې خبرې یو ضرورت و چې په پښتو ژبه کې د ماشومانو یوه میاشتنۍ مجله خامخا وي. اوس د پېښور مفکوره څېړنیز مرکز چې کومه دی دا ګام پورته کړی دی او د رڼا بڼ په نامه باندې د کوچنیانو دپاره یوه میاشتنۍ مجله جاري کړې ده. نو دا زمونږ مسؤلیت جوړیږي چې موږ د دې سره مالی مرستې هم وکړو او تحریري مرستې ورسره هم وکړو. نو مهرباني وکئ رڼا بڼ پخپله هم ولولئ او خپلو ماشومانو له یې هم په بیه واخلئ او هغوی که پې نه پوهېږي نو ورته ولولئ او چې دی پښتو زده کړي او په پښتو باندې هم یې لوستلی شي او هم یې لیکلی شي. ډېره مننه.